قدرمنو دا ویډیو د سندرغاړي وږمې په باره کې تاسو سره شریکوم چې د وږمې په باره کې په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر زیات چلیږي او ویل کېږي چې د پښتو مشهوره سندرغاړي وږمه پروژه کې په حق ورسېدله او یا هغه وفات شوه. آیا هغه رښتیا وفات شوی او کنه؟ د هغه کورنۍ سره موږ رابطه کړې ده، دا ټول تفصیل تاسو سره شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ او تاسو به د وږمې د ژوند د ټولو حالاتو خبر شئ چې هغه په څه حال ده او ولې داسې بد حالت سره مخ شوې ده. قدرمنو دوستانو، که تاسو ته معلومه وي نو سمو د وړاندې د هغې یو انټرویو راغلی وه او په دغه انټرویو کې هغې ویلي وو چې ماته د کینسر بیماري لګېدلې ده، د هغې جګر هم ختم شوی دی او د دغه بیمارۍ د وجې هغه د هر څه نه وتلې ده، یعنې د خپلو سندرو ته هم وخت نشي ورکولی او یا نور داسې کارونه نشي کولی چې هغه پرې پیسې وګټي. هغه وایي چې زموږ نور څه کار روزګار زده نه دی، دغه سندرې به مو ویلې دغه هم راباندې ودرېدې ځکه چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی او خلک چې سندرې وایي نو ډایرکټ انټرنیټ ته اپلوډ کوي، په انټرنیټ باندې ګوري او په دغه طریقه باندې خلک پیسې ګټي. خو اوس مهال چې څوک د ټیپ کیسټ او یا سی ډي سندرې نه اوري نو د همدغه وجې نه د دوی کاروبار هم ټپ شوی دی او اوس مهال چې وږمې ته کومه بیماري لګېدلې نو په هغې باندې ډېره زیاته خرچه راځي. خو بیا هم دوی وایي چې موږ کله په قرضو او کله په نغدو باندې سودا راوړو او وایي چې کله چې زموږ مالداري وه یعنې موږ سره پیسې وي نو په هغه دوران کې موږ هر چا سره مرسته کړې. خو دوی اوس داسې دي چې وایي موږ د الله تعالی سره ته ناست یو. دوی وایي چې د پښتنو نه غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي، وایي چې ځکه موږ پښتو ته ډېر زیات خدمت کړی دی. درنو دوستانو، هغه ژوندی دی، هېڅ هم پرې نه دي شوي. دا خبر مو غوښتل چې تر تاسو یې در ورسوو او د پښتو پوسټ له لارې تاسو د دې خبر نه خبر وساتو. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک کول مه هېروئ. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې د پښتو پوسټ چینل ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي.